او دس ته عربی کې وضو وي. وضو لغوي معنی پاکواله، نظافت. شریعت کې وضو او دس دیته وي چې پاکواله په اوبو سره حاصل کی. په داسې طریقه چې مخ وینځي، خپل لاسونه وینځي او خپې وینځي او د سر مسو کی. نو دا څلور واړه کارونه په دې طریقه چې دیو کې د شریعت کې او دس وي. هر عبادت کې خبرې چې نو هغه فرضي او څه خبرې چې نو هغه واجبي او څه خبرې چې هغه سنتي او څه مستحبي. او دس دا هم یو قسم عبادت ده. خو په او دس کې چې ده نو هغه فرض او سنت او مستحب شته او واجب پکې نشته. نو په او دس کې سلور سيزونه چې دي دا فرض دي، سلور ارکان دي، سلور فرض دي په او دس کې. اول نمبر فرض هغه د مخ وینځل دي تر خپل حدود پورې. مخ حدود څه شي؟ وچولی برا ویخ چې کمزای کې ویخته چې دنو اگر اخیږي دا غزین پوکتا، ویخته چې کمزای کې راځم کېږي دا غزین پوکتا او ځنې لاندې پورې. او د یو غوږ د پوسکې نواخله بل غوږ پوسکې. دا حصہ د مخ چې دا په او دس کې وینځل فرض دی په وبو سره چې وبو باندې چې دنو دا وینځي. په دې کې معمولی شان ځای هم وچ پاتې شو نو د دې سړی او دس نه کی. دویم فرض چې هغه لاسونو وینځل سره د څنګهلونه، لاسونه به سره د څنګهلونه وینځي چې معمولی شان ځای هم پکې وچ پاتې نشي. دریم فرض چې دی هغه د سر مسده سلورمې حصے، د سر سلورمې حصے مسه چې دا فرض ده او د پورا سر مسه دا سنت. او سلورم شی چې فرض دی هغه د خپو وینځل دي سره د پړکون. او داس د صحیح کېدو لپاره درې شرطونه دي. اولنې شرط دا دی چې کم اعضاء وضو چې دي دا او داس چې کم سلور اعضاء دي چې ما شمار کړل په دوی باندې خپل حدونو پورې وبتیر شي. او د طریقه دا چې اول سره مخ باندې وبو واچي کپو قلار سره خلک وبو واخلي او شرط چې مخ لور کی نو ځانوم لون کې اګور سره سوکي چاغو لون کی. نو خپل ځان له سزا ورکول نه دی پکار چې شرط د مخ نه وباسي. قلار مخ باندې وبو واچوا بیا ومګه یو پیری دی په مخ وبو واچولې مخ دی ومخل لون دی کوخه بیا دا غن رستو دوباره په وبو واچولې بیا دا غن رستو دریم پیر بیا دی وبو واچول. دا ولنی سل وبا اچول او لمدول د مخ ټول دا فرض دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دسو کو او نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې دینو یو پیر خپل
مخ مبارک وینځلو، بیا یو پیری لاسونه سره د سنگلونو وینځل، بیا د سر سلورمه حصہ مسو کړه او بیا یو پیری چې د نبی علی السلام خپې مبارکه سره د پړکو نو وینځلې. ودا او دسته چې د دینه بغیر چې دینو مز نه قبلی. الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا یا خلق چې ایمان مراوړ دي اذا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو د مانځي اراده باندې را پاسئ نو فغسلوا وجوهکم وینځي مخونه خپل وایدیکم او دواړه لاسونه خپل الى المرافق سنگلو پوری سره د سنگلونه وامسحوا برؤوسکم او مسکوي دا سلورمی حصے دسا. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او نری بوله وکړو بیا لاړو او د سیوکو خپل د سر مبارک سلورمی حصے مسو کړه چې دا ګوتې ته سلور واړه لمدې کې او بیا چې دین وې د سیدی په سر باندې راخ کړه دا سلورمی حصہ پروش خانو نبی علیہ السلام سلورمه حصہ د سر چې دنو هغه مسو کړل او بیا چې دنو هغه نرسو خپل خپې مبارکه وینځي. نو الله رب العالمین وایي چې اول نه مخ وینځه بیا لاسونه سره د سنگلو به وینځي بیا وامسحوا برؤوسکم بیا خپل د سر مسو بیا هغه پسې وارجلکم الى الكعبین خپې بوینځي سره د پړکونه. نو نبی علی السلام دا سلور واړه اعضاء یو پیریو وینځل او دا او داس نه چې دینه بغیر الله جل جلاله مزد چا نه قبلای چې دا یو پیرا دا اعضاء پورا دسه اونو وینځل شي او په دسه تیرې نکړې شي چې دا چې دنو مکمل خپل حدود پورې لامد شي نه. نو د دې سړی او داسو نشو او چې او داسو نشو نو موزیم نه